بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د کله نه چې عمران خان باندې د توشخانې نه غړای غستو الزام راغلی دی، نو دا غیر ځینې ډیر کم خبرونه په پاکستان کې داسې وو چې هغه کې بر توشخانې رکیه ذکر نه. نو پرون وفاقي حکومت هغه ریکارډ پبلک کو برسره برسیره کو چې په تیرو 21 کالو کې د پاکستان چې کوم وزیر اعظم تیر شوی دي، کوم صدر تیر شوی دي، هغه چې د توشخانې نه وخت باندې څومره توفیق غوښتي دي او دا توفیق سوره پیسو وي او د دې ادایګي څومره کړی دا نه ټول ډیټیل ورکړی دی. نو په دې ویډیو کې اول به د ډیټیل ذکر وکړو، دویم چې د توشخانه وایي څه ده، دریم قانون د دې باره کې څه وایي چې د دې توفیق دي دا قانوني دي که غیر قانوني دي، او څلورم دا چې حکومت د پیپل پارټایو که د مسلم لیګ او که د پی ټی آی وو که د فوج حکومت او که د سیاستدانانو حکومت وو، دا ټول چې د توشخانې نه په توفو اخیستو کې او په لږو پیسو په توفو اخیستو کې ټول یو دي. نو موږ ته پکې څه سبق دی؟ نو لومبې شروع د دې نه کوو چې توشخانه یو سرکاري محکمه ده چې کله زمونږ وزیر اعظم یا صدر د ملک نه بهر په دوره باندې لاړ شي او دی له هلته کې د هغه ملک د بادشاهانو د طرف نه د حکومت د طرف نه کومې تحفې ورکړی شي، نه هغه دی په دې توشخانه کې په دې سرکاري محکمه کې جمع کوي. د قانون مطابق مخکې چې د 10,000 نه به کم د یوې تحفې مالیتو نه دا تحفه به صدر یا وزیر اعظم ځان سره کېښودی شوه. اوس چې کوم قانون دی نه د هغې مطابق د 30,000 نه چې کم مالیت دي نه هغه هم ځان سره کېښودی شي. بله پکې دا خبره ده چې د دې ادایګي دی چې کوي نو یا 15 د زرداري تر دوره پورې دا 15% وه، د هغې نه پس اوس 20% وه، او په عمران خان په دور کې پی ټي آی پکې بیا 50% د ادایګي ورسوله، چې لکه مطلب دا دی چې د دې تحفې کوم پوره قیمت دی نو چې د هغې نیم تعداد کې نه ته دا تحفه اخیستی شي. اوس د ټولو نه زیاتې تحفې نه مشرف په دور کې راغلې وې، او مشرف سره چې کوم وزیر اعظم شوکت عزیز هغه ټولو نه زیاتې تحفې هم اخیستې دي. د ټولو نه زیاتې تحفې په 2005 کې راغلې وې چې په یو کال کې 475 ګفټس راغلي وو، چې د ټولو نه زیاتې تحفې شوکت عزیز اخیستې دي. ورپسې په دویم نمبر باندې زرداري 181 تحفې اخیستې دي، مشرف 126 تحفې اخیستې دي، عمران خان 112 تحفې اخیستې دي، نواز شریف 55 تحفې اخیستې دي، او شاهد خاقان عباسي 27 تحفې اخیستې دي. خو اوس تحفونه خو پوره بدل نه لګي، ځکه چې تحفې خو د لږو پیسو هم کېدی شي او د ډېرو پیسو هم کېدی شي. نو د پیسو ریاض سره د ټولو نه زیاتې پیسو تحفې چې اخیستې دي، خاقان عباسي د 23 کروڑ روپو تحفې اخیستې دي، عمران خان د 14 کروڑ روپو، زرداری د 13 کروڑ روپو، او نواز شریف د 9 کروڑ روپو تحفې اخیستې دي. او دې کې زرداری 15% ادایګي کړې ده د خپلو تحفو، او دا نور 20% کړې ده. نو دا څنګه کېږي چې توشخانه د قانون مطابق چې کله دوی دا کومې تحفې وانخلي نو څه وخت پس دوی د دې د نیلامۍ اعلان وکړي. نو نیلامي چې کله کېږي نو هغې ته خو ما تا نه شو پرېږه نه، هغې ته خو به همدغه خلک ځي. نو د پاکستان نیوي چیف او د پاکستان ایر چیف یعنې جرنیلانو او ججانو بیوروکریټسو تر دې پورې چې د پي ټي وي صحافیانو پورې دوی د توشخانې نه دکه په 15% په 20% ادایګۍ باندې تحفې ترلاسه کړي دي. اوس د دې کې دا یو ناشنا خبره ده، ګورئ چې دوی لکه بیډ شیټې، ټي سیټ او د کجورو پیکټې دا هم دوی په تحفو کې چې کوم کورونو ته وړي دي که نه. نو اوس دا موږ منو چې او داسې د دوی هغه ټي سیټ چې کوم یا به ډېر قیمتي، بیډ شیټې به ډېرې قیمتي، خو څومره به قیمتي په لکونو کې به کروڑونو کې خو به نه وي که نه. نو مطلب د خبرې دا دی چې دومره مالدار خلک چې کوم دي چې دا موږ ته غټ خلک ښکاري، دوی د لږو لږو څیزونو ته هم نه ټینګېږي، دې کې دوی موبایل هم وایي ځینې وړي دي که نه. نو اوس اخر کې څنګه ما ووایي چې که نه چې موږ ته پکې څه سبق دی. نو ګورئ دې ته اشرفیه وایي، دا چې چا راته بیا اخیستې دا ایلیټ کلاس دی، د دوی په زرګونو ایکړ باندې ځمکې دي، غټې غټې کارخانې دي، غټ غټ بزنسې دي، خو او دوی د پاکستان په حکومت باندې او بری نظام باندې مسلط دي. دغه ټول خلک د عوامو لوټولو له یو دی. نو موږ له پکې دا سبق دی چې کم از کم دومره خو موږ اوس نه کوو چې موږ وایو چې دا پلانکې زما لیډر دی، ډېرې زما لیډر دی، او زما لیډر داسې زما لیډر داسې، دې خبرونه موږ اړېدل پکار دي، ځکه چې په دې کې خو هر یو حل دی، هر یو چې کوم دې څیزونه اخیستي دي، هر یو 20% ادایګي کړي او جیب ته کړي دي. نو چې هر یو کې غل دی نه موږ پکې چا ته لیډر وو که څوک اوس هغه پارټۍ چې اے پي ده، جماعت اسلامي ده، ایم کیو ایم دی، یا بل دی دوی تحفې نه دي اخیستې، هغوی وایي چې وګوره موږ چې کوم دی نو پاک یو، خو لکه د دې د پاک او د غل پته وره خو به علي ولګي چې کله دوی نه مکمله وشي که نه. نو په جوړ کې ټول تقریبا یو شان دي. په خپله چې کوم دی عوامو له سوچ پکار دی چې څه کول پکار دي. بله ویډیو کې به موږ موضوع سره راشو. د الله په امان.